د اسلامي امارت واکمنۍ د تیرو واکمنیو اسناد لغوه او بې اعتباره اعلان کړل. په داسې وخت کې چې د ځمکو شخړو، ناوړه کړنو او جعلي اسنادو د خلکو ترمنځ اندېښنې زېږولي، خو بلخوا بیا یو تازه او مهم پیغام له حکومتي چارواکو څخه خپور شوی دی. داسې ښکاري چې د ځمکو د ملکیت قانون محوره اصلاحاتو او اداري شفافیت لپاره نوی دریځ غوره شوی. خو دا دریځ یوازې خبرې نه دي، دا ځل خبره د مسؤلیت، صداقت او راتلونکي سرنوشت پورې تړلې ده. دا نوې خبره څه ده؟ ولې دومره مهمه ده؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي په تیرو واکمنیو کې جوړ شوي جعلي اسناد باید هیڅ کله د اعتبار وړ ونه ګڼل شي. د نوموړې واکمنۍ د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر ډیره کړې یوازې هغه اسناد چې قانوني حیثیت لري او اساسي بڼه یې پاتې وي باید د اعتبار وړ وګڼل شي. د دغه وزارت وزیر دا څرګندونې د یاد وزارت د اراضي ریاست له لوري د یو روزنیز ورکشاپ په پرانسته کې وکړې. عطا الله عمري ویلي چې د ځمکو شته ستونزې د هیواد لپاره یوه جدي ننګونه ده او یوازینۍ حل لاره یې د مسلکي پوهې، قانون محوره دندې او صداقت له لارې ممکنه ده. ښاغلي عمري ډیره کړې چې له کلونو راهیسې د هیواد په کچه د ځمکو پر سر شخړې او لانجې دوام لري چې حل یې د کارمنانو د شرعي، اخلاقي او اداري مسؤلیت برخه ده. نوموړي د یاد وزارت د اراضي کارمنانو ته ویلي چې خپله دنده او مسؤلیت دره کړي او له دوو لارو څخه دې یوه غوره کړي. د هغه په وینا یوه لار خدمت، صداقت او ایمانداري ده چې له دې لارې به دنیا او آخرت دواړه عزتناک وي، او بله لار خیانت ده چې درغلي او له دندې څخه ناوړه ګټنه ده چې پایله یې دنیا او آخرت کې ذلت او رسوایي ده. د ده لخوا یاد روزنیز ورکشاپ د اراضۍ په برخه کې د اصلاح، شفافیت او مؤثریت لپاره یو مهم ګام بلل شوی چې تمه کیږي د مسلکي وړتیاو د لوړوالي له لارې به د ځمکو پر شخړو، د اسنادو د جعل پر مخنیوي او د ناوړه ګټنو پر کنټرول مهم اغیز ولري. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.